اوښکې مې دریاب شوې څڅېدو ته نور څه نه لرم. دا ګناهونه په خپل ذات کې بیخي قبیح دي. ګناهونه په خپل ذات کې داسې دغه لري، تاسې به اورېدلي وای په قبر کې الله جل جلاله پر بعضو خلکو مارانو لړمان مسلطوي. اوس خو خلک دغه کیسې لا کوي د فلاني قبر ملڅ کوي لوی مار پر پوتو. خیر هغه به نه وي، د دنیا خلک یې نسي لیدای، د برزخ یې وپوښېده زندګي ده. خو به هر حال زموږ پر دا خبر ایمان ده چې په برزخ کې په قبر کې عذاب ستا. کله عذاب الله چاته په یوه شکل ورکوي، کله په بل شکل، کله په بل. دغه ګناهونه چې دي لړم په قبر کې نسته، مارم نسته. دغه تاسې دنیا کې کم ګناه کړی ده دغه الله مار کوي هلته. هلته حدیث کې هم راځي، یو آیات هم د دې وضاحت کوي. هغه خاص په یو خاصه ګناه کې ویلی ده. یو سړی چې مال لري زکات نه ورکوي، زکات خور سړی، دغه د ده له بې زکات ایستلو مال له دغه څخه الله مار جوړ کړي. نبی علیه صلات وسلام وایي چې یو له غړسری مار الله ځینې جوړ کړي. د مار چې زهر ډېري سر یې له غړي، دا د ده په غاړه کې تاو شي، په دغه خوله کې یې دانې شور واچي، کش یې کړي، وایي زه ستا خزانه یم، زه ستا مال یم. دا تاخرته له ده سره وي په دا قبر کې. ګوره مار خو په قبر کې نسته، خو دا د له دنیا وړی ده دا مار. او دغه زکات خورګي دلته تا ته ښه ښکارېږي. دا که په خپل کیفیت کې ووینې د ده امار په شکل کې یې ویني، بیا دا جرأت نسای کولی چې زکات وخوري. داسې بعضې نور ګناهونه دي د لړم شکل الله ورکوي، هغه پر تا باندې مسلط وي. چاته د بلې خزندې شکل ورکوي، چاته د بلې خزندې، چاته د بل قسم عذاب شکل ورکوي، چاته د بل. دغه کم نیکان خلک چې دي چې ایمان یې سخت قوي وي، دغه خلکو په زړه کې الله جل جلاله یو نور پیدا کوي. د دغه نور په برکت سره هغه دا ګناهونه په خپل شکل کې ویني. داسې له ګناه څخه یې نفرت کېږي لکه زما او ستاسې له ماره کېږي. داسې یې له ګناه څخه نفرت کېږي لکه زما او ستاسې له اوره کېږي. داسې یې له ګناه نفرت کېږي لکه زما او ستاسې له لړمه کېږي. ځکه په خپل کیفیت کې ویني دا منحوس دي، دا ته له ځانه سره وړي. او طاعت بیا څنګه دي؟ طاعتو ته الله په قبر کې ډېر ښه شکل ورکړي. ښایسته سړی راسي، یو قسم خوشبويي ځي، یو داسې ښایسته سړی چې د سړي دا روح ورکشي راسي په قبر کې در سره کښېني. ته ورته وایه چې ته څونه ښایسته سړی یې، څونه ښه رنګ دې ده، څونه ښه بوی دې دي، څونه ښه جامې دې دي، او څونه سړی په در خوشحاله کېږي دا ستا په راتګ باندې. په دغه تنګ ځای کې ته له کمه سوې. دی وایي زه ستا هغه عمل یم چې په دنیا کې د ډېرو تکالیفو په وجه کار به دې پرېښوی، دوکان به دې کلب کوي، له خوبه به راپورته سوې، لمانځه ته د روزې په وجه دې تندې وړي دي، ګرمۍ دې وړي دي، زکات دې په ډېر تکلیف دې مال ګټلی ده، بیا دې فقیر ته ورکړی ده. زه هغه عمل یم. اوس رالم د قیامته به زه له تا سره یم، بیا دې غت ته زه تا نه ورکوم. نو هغه خلک چې هغه ایمان قوي وي، زړه کې یې نور وي، هغه د اعمال صالحه په دغه شکل کې ویني لکه دته چې په قبر کې ښکاره کېږي. بیا سخت ورته محبوب وي، سخت ورته خوښ. نو الله جل جلاله دې موږ ته طاعت محبوب کړي. الله جل جلاله دې موږ ته ګناهونه منفور کړي په آینده کې، او که مخکې کړي الله دې د توبې توفیق راکړي.